روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پېژندنې ته د امریکا غبرګون راغی. بل خوا ټرمپ وایي بد مو وکړه چې وسلې مو افغانستان کې پرېښودلې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پېژندنې ته د امریکا بهرنیو چارو وزارت لومړنی غبرګون وښود او وایي امریکا لا هم طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه په رسمیت پېژني. د امریکا د یاد وزارت د ویان دفتر رسنیو ته ویلي دا هېڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې روسیې پرېکړه کړې له شریرو لوبغاړو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. دا په خپله ټولې خبرې واضح کوي. موږ له ټولو دغو راپورونو خبر یو، خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغانستان مشروع واکمنان دي او نړیوال دی باید دوی په رسمیت وپېژني. بلخوا ټرمپ وایي ملي یو احمق و چې په افغانستان کې د امریکایي تجهیزاتو د پرېښودلو وړاندیز وکړ. د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز جنرال مارک میلي سره هغه مهال اختلاف درلود چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پلان شوي وتنې پر مهال د پوځي تجهیزاتو د پرېښودلو موضوع راپورته شوه. د امریکا پخواني ولسمشر جو بایډن د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتنه رهبري کړه، خو دا پلان په جزوي ډول د ټرمپ د لومړۍ ادارې لخوا جوړ شوی و. د ټرمپ په ګډون جمهوریت غوښتونکي د بایډن د وتلو د مدیریت په اړه نیوکې کوي چې له کابله 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. دوی وایي چې دغه وتل باید په سمو شرایطو کې ترسره شوي وای. ډونالډ ټرمپ ویلي نوموړی هغه وخت پوه شو چې ملي احمق دی کله چې هغه وړاندیز وکړ چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې پرېښودل شي دا به ارزانه تمام شي. طالبان بیا وایي چې دا وسلې د افغانانو غنیمت دي او په خپل زور یې ترلاسه کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.